مونږ اکثره د بعضې خلکو نه اورو هلکه وي د شیطان غوږونه دي کاڼي د فلانکې کار دغه شانتې دی او د فلانکې نعمت په ما باندې داسې شوی دی. دا خبره اصل کې کدي ته مونږ توجه کړو دا غټ نقصان کوو مونږ. دا د شیطان یو چال دی او دوکه ده چې د الله او د الله حمد او د الله شکر زما او ستا د خولې نه غورځولی دی چې کله یو نعمت وګوري چې زه بیمار شوی نه یم الحمدلله ما ته الله ښه ګاډی راکړه الحمدلله ما ته الله تعالی بچی راکړه الحمدلله رب العالمین. دا ووایه شیطان غوږونه دي کاڼي د دې مقصد څه دی؟ په دې باندې ته پوهېږي شیطان خو هسې هم تا ګمراه کوي شیطان خو ستا د حال نه خبر دی او هسې هم تا بربادوي ته چې ګناهونه کوي هغه خوشحالېږي او چې دا ووایې نو ته خو بیا د شیطان نورم زوره او غلبه په ځان باندې ثابتې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه که د شیطان نه پناه غواړي. ګوره دوه نقصانه تا وکړل که نعمت دې شوي نعمت در باندې الله تعالی کړی ته الحمدلله رب العالمین که مصیبت تکلیف درته رسېدلی وي اعوذ بالله ووایه شیطان نه پناه وغواړه یا الحمدلله علی کل حال ووایه په هر حال باندې د الله نه راضي شه. د شیطان غوږونه دي کاڼي د دې هېڅ فایده نشته. دا اس یو شیطاني وسوسه ده یو شیطاني حربه ده چې ته یې د الله تعالی د شکر نه پاتې کړې. شکر د الله تعالی اوچت نعمت دی او شکر کې ډېرې فایدې دي. شکر باندې موږ ډېر درسونه کړي دي. شکر د موجوده نعمتونو محافظ دی. شکر د نش نعمتونو شتوالی دی. دا به نشته کوي جالب دی. علما فرمایي نشت نعمتونه راکاږي چې کوم موجود دي د هغې به حفاظت کوي. نو دا خبره د غوږونو نه وباسئ دا خبره د خولې نه وباسئ چې د شیطان غوږونه دي کاڼي. شیطان زما او ستا اسم نشي کولی چې څه کوي رب العالمین به کوي. دوه خبرې ځان سره یاد وساته چې د شیطان وسوسو نه یېرېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او که الله نعمت کړی نو دا وایي چې الحمدلله د الله دې نوم سره شیطان تښتي. اذان سره حدیث کې راځي چې د الله نوم یادېږي نو شیطان شاکی منډې کی او اواز نه خارجيږي او منډې وهي تر څو چې اذان او د الله اواز نه ختم شوي چې کوم ځای کې د الله تعالی اواز کیږي د الله تعالی نوم اخیستل کیږي کور ته داخليږي د کور داخليدو دعا دی ویلي د الله حمد نو شیطان وي شپه مې بهر شو او کنا ودنه ویلي وې زه د شپې د پاره ځای ملاو شو. صحیح حدیث مونږ تیر ورځ ویلي او چې خوراک ته کېناستي وې زمانه د خوراک بندوبست مو شو چې کله ته بسم الله نه وي نو د الله نوم یادوه. شیطان غوږونه دي کاڼي دا غلطه خبره ده. الله دې وکړي چې په دې باندې زما عمل وکړم او تاسو ته عمل توفیق ملاو شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.